وطنا 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 زما د وطن ډیرو درنو خوږو ښاغلو ملګرو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د غټ اختر غټ فلم چې ارباز خان په سوشل میډیا باندې شیر کړی، تاسو ته به معلوم وي. د دې متعلق تاسو ته معلومات درکول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دي چې زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټونه باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټو په وجه باندې به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. ګرانو کتونکو، ارباز خان به تاسو ټول پیژنئ. ارباز خان د پښتو فلم انډسټري یو ډیر نامتو اداکار، یو ډیر نامتو ډایرکټر دی. د ده په ډایرکشن کې ډیر فلمان پښتنو ته، کتونکو ته، خوښونکو ته جوړ سوي دي او هغو خوند پر اخیستی دی. د ده په ټولو فلمانو کې یو سبق وي، یو میسج وي چې پښتنو ته دی پیش کی. ارباز خان یو وعده کړې وله، هغه وعده د دا کړې وله چې د لوی اختر دپاره به زه یو لوی غټ بهترینه فلم جوړوم او د ملک پر مختلفو سینمو باندې به د لوی اختر په ورځ باندې هغه فلم لګیږي. نو د اعلان وکړی چې زه به په دې اختر کې یو فلم جوړوم، د هغ فلم نوم به وي بدماشي به درنه پاتې کم. دا نوم یې په سوشل میډیا باندې خور کړی او دا فلم به د پېښور په صابرینه سینما باندې د لوی اختر په ورځ باندې چلیږي. ارباز خان په دې فلم کې له ځانه سره دوه نامتو، دوه بهترینه اداکاران د له ځانه سره په دې فلم کې کاسټ کړي دي. یو عجب ګل، بل جهانگیر خان جانی. دا دواړه بهترینه اداکاران چې د پښتو فلم انډسټري یو نامتو اداکاران دي. دا یې په خپل فلم بدماشي به درنه پاتې کم په دې کې کاسټ کړي دي. لیکن تر اوسه پورې په دې فلم کې اداکار یې نه دي اخیستې، د اداکارو فیصله یې نه ده کړې. ګرانو کتونکو، یو فلم جوړول د ډایرکټر دپاره ډیر د سوچ، ډیر د شعور کار دی. هغه اول کوشش دا کوي چې کہانی ټایټه وي، بیا چې کہانی ټایټه وي، کہانی بهترینه وي، بیا د هغه د نوم مسله وي. دا فلم چې هغه فلم ته کم نوم زه ورکمه چې هغه نوم د پښتنو د فلم کتونکو خوښ وي. نو د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی ده. سلیم مراد صاحب به تاسو ټول پیژنئ یاست. سلیم مراد صاحب هغه کس دی، هغه لیکوال دی چې د بدر منیر صاحب له زمانې را روان دی. بیا تر اوسه پورې ډیر فلمانو کہانی سلیم مراد صاحب لیکلی دي او سلیم مراد صاحب چې د کومو فلمانو کہانیانې ولیکي، هغه فلمان تقریبا سپر هیټ سوي دي. نو ځکه ارباز خان په سلیم مراد صاحب باندې د دې فلم بدماشي به درنه پاتې کم کہانی ولیکله. ګرانو کتونکو، په دې کې به زه فلم سازانو ته یو ریکویسټ وکم. هغه ریکویسټ دا دی چې جهانگیر خان د فلم پښتو فلم انډسټري په د موجوده وخت کې یو داسې نوم دی چې دا ډیر بهترینه، ډیر باصلاحیته اداکار دی. دی تقریبا په ډیرو فلمانو کې ایز ویلن واخی. نو زه
فلم سازانو څخه دا خواست کوم چې جهانگیر خان دا په فلمانو کې ایز هیرو واخی نو دا به یو چینج سی او په دې فلم کې پکار دی چې د ویلن د پاره عمران خټک واخی. عمران خټک هم ډیر بهترینه ویلن دی. ګرانو کتونکو بدماشي به در نه پاتې کم یو داسې نوم دی له دې نومه دا پته لګیږي چې په دې فلم کې به ایکشنز بیخي ډیر وي. نو پکار دی چې فلم سازان د پښتانه د کلتور د پښتانه د کلچر مطابق فلمان جوړ کړي او یو ور بیا زه دا خواست کوم چې په دې فلم کې د جهانگیر خان جانی ایز هیرو واخی نو دا به یو چینج سی. ولې به طور هیرو کدی په یو فلم کې جهانگیر خان جانی کار وکړي نو زما دا امید دی چې د فلم کتونکو به ډیر خوښ سی او دا به د فلم انډستری د فاره د فلم سینماو د فاره یو ډیر ښه ګام وي. ګرانو کتونکو دا و د ارباز خان فلم بدماشي به در نه پاتې کم د دې معلومات چې ما له تاسو سره شیر کړل تر بل خوندور پروګرام پورې له تاسو څخه اجازه اخلم. د خدای په امان.